تازه نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. پرون داسې راپورونه خپاره شو چې ګواکې د افغانستان د رئیس الوزرا صدراعظم ملا محمد حسن اخوند له خپلې وظیفې څخه لرې شوی او پر ځای اوسنی سیاسي مرستیال ملا عبدالکبیر ټاکل شوی ده. په دې اړه په رسنیو کې بېلابېلې خبرې شوې وې. ځینې فرصت طلبو اشخاصو له دې فرصت څخه هم استفاده کوله او له دې چارې هم د اسلامي امارت پر ضد کار اخیسته. خو هغه څه چې رسمي موقف کې څرګند شو، د افغانستان اسلامي امارت مرکزي ویان ښاغلی مولوي ذبیح الله مجاهد په دې اړه وضاحت ورکړ. هغه نن په یو اعلامیه کې چې په خپل ټویټر پاڼه یې خپره کړې وه راغلي دي: د اسلامي امارت د رئیس الوزرا په اړه د رسنیو او هیوادوالو د پام وړ. د اسلامي امارت ویان ښاغلی ذبیح الله مجاهد وایي د اسلامي امارت رئیس الوزرا محترم ملا محمد حسن اخوند د معالجې او استراحت په منظور د لنډ وخت لپاره په قندهار کې دی. دا چې ریاست الوزرا د مقام کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ نشي، د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال محترم مولوي عبدالکبیر صاحب د ریاست الوزرا د کفیل په توګه کارونه پر مخ وړي. دا کارونه په حکومتولۍ کې یو عادي چاره ده چې څوک یې په دې اړه د تشویش اچونې او تبلیغاتو هڅه نه کوي او نه دې هم هیوادوالو ته کومه اندېښنه وراچوي. که څه هم د امارت مرکزي ویان په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې چې ښاغلی رئیس الوزرا څه مریض ده، خو له پخوا څخه ښاغلی رئیس الوزرا د زړه مرض درلوده او کېدای شي دا مرض یې سخت شوی وي. په دې اساس مولوي عبدالکبیر چې اصلا د پکتیکا ولایت اوسیدونکی ده او په تیر امارت کې د ننګرهار والي هم تیر شوی ده، د په ځای د لنډ وخت لپاره د کفیل په توګه ټاکل شوی وي. ریاست الوزرا درې مرستیالان لري چې یو یې اقتصادي، بل یې اداري او بل یې هم سیاسي معاون ده. اقتصادي معاون ښاغلی ملا عبدالغني برادر ده چې اقتصادي کارونه پر مخ وړي او الحمدلله د افغانستان اقتصاد یې تر ډېره په پښو درولی ده. دا د ښاغلي ملا عبدالغني برادر د هڅو نتیجه ده چې نن افغانۍ پر خپل ځای ولاړه ده. د افغانستان په بازارونو کې ریټونه د نورو ګاونډیو په نسبت په ارزانه دي او همدا ډول دلته هر څه هم پیدا کیږي. هغه ډول چې تمه کېدله چې ګواکې د اسلامي امارت په راتګ سره به انفلاسیون رامنځته شي، د ډالرو نرخ به لوړ شي او همدا ډول په بازار کې به توکي شتون ونه لري. خو الحمدلله ښاغلي مرستیال دغه کارونه په ډېر ښه توګه تنظیم کړي. بل معاون د ریاست الوزرا اداري مرستیال ښاغلی ملا عبدالسلام حنفي ده چې اداري کارونه پر مخ وړي او دریم معاون ښاغلی مولوي عبدالکبیر ده چې سیاسي کارونه پر مخ وړي او د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ده. نو دا یو عادي او معمولي خبره ده چې د رئیس الوزرا په نشتون کې د هغه پر ځای یو کفیل ټاکل کیږي